الله پاک باسي څه کته خپلې طلاق ته مې وویل چې مال الله پاک دغه ښایسته ځوانان مجاهدین ګوره ستا ونې ولټل ګوره وټل مې وه خدای بر مې ما مور ته وویل چې مال ما په خدای ګوره ما په خدای ګوره مال خدای ګوره خدای الله ستا قربان شم څلور دانې زامن لرم ما خدای چې دا څلور زامړی کې چې د دې سوله ووینم دغه زما زامن دي اوس ګوره ستا چې غاړې بند شي پر ټولو مسلمانانو پر دا مجاهدینو پر پاک استفاد دلته وایم چې ډک پر وکړه دا وطن به لا در په در خدای دغه ملت تاسو ته دا ټانک دلته ودرېدې وغودې په وسه چمبرې چارته په وایي خدا خو خاندم هغه ژړا راشي خو دلته خاطر وایم خدا پاک خلوي که په داس په جنتو کې نه کړې خدا دې سمه په چې دا وینم هغه چې جنت دی دا ټول مسلمانان درته ګوري داس ورته وایه چې سوله ده ته ترې راسئ واره خو دا ټانک دی واره وګوره دا ټانک وګوره یو وګورې دا دی وګوره دغه وګوره دا شل لنچر وینه دغه تعلیم دی وګوره که څه سوله غواړي دغه چې موږ هغه اولاد لري دغه بچیان لري مور پلار خپلو مجاهدینو دا لارې لیدلې چې ګورې دغه مجاهدین پر دا لارې لیدلې چې ما دغه مؤمنان لري بچیان لري خو دغه بمش دی زنده باد طلحه زنده باد زنده باد الله پاک ته ما ویلي چې ما پر جلال زه مړ شم شهید شم هغې وایي تاریخ دې مې ویلو ما ته تصویر راکړل ولدا ما دغه سکیل درته درې محمد الله ولې ای په خدای ما ورته وویل ما سکیل مې ولې هغه دلته راغلم چې دا ولس ته دې دا ورته خال دغسې ناست داسې مې ډوډۍ ورسره وخوړه په خوب کې چې ما سوله به راشي داسې مجاهدین به ناست سوله راولي الله پاک ټول ذات مهربانه دی ټول ښایسته ورځ دی دا ورځ ښایسته پاتې ده سوله سوله تاسو مؤمن لرم سوله دا ته پاتې ده چې اشکال زما د عمر کې دغه څه سوله ګوره دلته سوله دغه ته ګورې ټول ته عمر ویو کړي که دراباندې خلک